سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دا هم بد خبره، افغانستان په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته وبایلله. په 2023 نړیوال جام کې افغانستان او بنګلادیش لوبډلې په خپلو لومړۍ لوبو کې سره مخ شولې چې د بنګلادیش لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپوهنه وکړله. که وګورو افغانستان توپوهونکي په پیل کې ډېر خوندور په زړه پورې توپوهنه وکړله. رحمان الله ګربز د احمدشاه یو ښه ملګرتیا هم وکړله، خو بدبختانه د دوی تر آوټ کېدو وروسته بیټسمینان یو په بل پسې شوله. د بنګلادیش لوبډلې ته د 150 منډو هدف کېښوی. د بنګلادیش لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه هم وکړله. په خاصه توګه د دوی سپینرانو ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله، لکه شکیب الحسن، مهدي حسن ډېره په زړه پورې توپ اچونه یې وکړله چې شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول او داسې مهدي حسن بیا 2 لوبغاړي وسوځول. د دوی تیز بالرانو بیا یو لوبغاړي وسوځوي. د 150 منډو هدف په تعقیب کې بنګلادیش لوبډلې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره په 15 اوور کې دغه هدف ترلاسه کړي. افغانستان لوبډلې ته په 6 وکټو ستره ماتې ورکړله. د بنګلادیش لوبډلې لپاره بیا 2 لوبغاړو ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله، لکه شانتو او مهدي حسن ډېره په زړه پورې لوبه وکړله. دواړو 50 هم وواللې او د بنګلادیش لپاره یې دغه ستره بریا وګټله چې لومړۍ بریا یې په نړیوال جام کې په خپل نوم کړله. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نن لوبه کې مکمله ناکامه وه، په خاصه توګه په بیټینګ کې نجیب زدران چې مکمله چانس ورکول کېږي خو بیا هم د خپل چانس څخه ګټه نه پورته کوي. دته په ایشیا کپ کې هم چانس ورکول سو او داسې د پاکستان په سیریز کې هم چانس ورکول سو، په نړیوال جام کې هم چانس ورکول سوی دی خو هېڅ ښه لوبه یې نه ده کړې. د ده پر ځای که ریاض حسن، اکرام عادي راسي نو ښه پیله به ولري. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه سوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.